یو کس قسم وخوري خپلې ښځې ته چې زه به تا سره نه نږدې کېږم، مطلق وخت یاد کړي، تا ته به زه نه نږدې کېږم، یعنې تا سره به زه جما نه کوم. نو د دې د حل لاره څنګه ده؟ محترم مولوي صاحب، یو سړی قسم خوري خپلې ښځې ته ووایي چې زه تا سره کوروالی نه کوم، جما نه در سره کوم، قسم وخوري، دې ته ایلا ویلی کېږي. ایلا. نو که 4 میاشتې نه مخکې د کوروالی وکړو، جما یې وکوله، نو د قسم کفاره به ورکوي. او که چېرته 4 میاشتو پورې د جما ونه کوله، کوروالی ونه کوو، نو د باندې بیا د ایلا احکامات جاری کېږي. د ایلا احکامات دا دي چې 4 میاشتې پوره سي او دی نږدې نه سي، نو بیا په دې صورت کې یو طلاق باین واقع کېږي. د طلاق باین واقع کېدو په صورت کې بیا تجدید د نکاح او تجدید د مهر ته ضرورت لري. او که 4 میاشتې نه مخکې کوروالی وکوو، نو خالي هغه قسم به ورباندې راسي، طلاق به نه راځي. د قسم کفاره به ورکړي. دا شامی د 3م جلد صفحه 422.